په بدر کې له بدترین شکست وروسته د مکې کفارو د 3000 کسانو لښکر تیار کړ. مسلمانانو هم د مدینې منورې د دفاع لپاره د 1000 کسانو یو فوز تیار کړ. هماغه د بدر سیستم و چې د کفارو فوز له مسلمانانو څخه 3 چنده زیات و. مګر دا ځل د مکې په فوز کې یو ځوان او تکړه جنګیالی و د چا چې نوم و خالد ابن ولید. پیغمبر علیه السلام غوښتل چې دغه جګړه د مدینې منورې په داخل کې وشي، خو د اکثریت صحابهو رایه دا وه چې جګړه باید له مدینې څخه بهر په یوه صحرا کې وي. پیغمبر علیه السلام هم د اکثریت رایه قبوله کړه. له مدینې منورې څخه د 1000 تنو اصحابو کرامو لښکر تیار شو. پیغمبر علیه السلام دغه لښکر په 3 برخو باندې وویشه: مهاجرین، اوس او خزرج قبایل. له 1000 تنو اصحابو کرامو څخه یوازې 100 تنو سره زغرې موجودې وې او یوازې 50 اسونه یې درلودل. د دوی په مقابل کې 3000 د مشرکینو فوز راغی او د احد په مقام کې ودرېد. دا فوز له ابوجهل څخه وروسته د مکې سردار ابو سفیان لیډ کوه چې په ښي طرف کې د ابوجهل زوی اکرمه او په چپ طرف کې خالد ابن ولید موجود و. کله چې د 3000 فوز مقابلې لپاره 1000 تن اصحاب کرام ورسېدل، عبدالله ابن ابی تر ټولو لوی منافق اعلان وکړ: مونږ خو نه جنګېږو، ځکه دا خو یو خودکشي ده. عبدالله ابن ابی له خپلو 300 ملګرو سره د پیغمبر علیه السلام له لښکر څخه جدا شو. یوازې 200 تنه پاتې شول. دا یو پلان شوی سازش و او که هر څه. پیغمبر علیه السلام 50 غیشي ویشتونکي د دې غره پر سر کېنول او هغوی ته یې سخت اډر ورکړ: که چیرې مسلمانانو جګړه وګټله، تاسې به دې میدان ته نه راځئ، او که تاسې ولیدل چې مسلمانانو جګړه وبایلله او د مسلمانانو غوښې مرغان خوري، بیا به هم دا ځای نه پرېږدئ. تر څو د مکې مشرکین د غره د شار طرف څخه په مسلمانانو حمله ونه کړي. د مشرکینو له فوز څخه یو تن مخکې راغی. حضرت علي ورغی، هغه ختم کړ. ورپسې د هغه ورور مخکې راغی، حضرت حمزه هغه هم ختم کړ. همداسې مشرکین راتلل او مسلمانانو له منځه وړل چې له دې څخه وروسته یوه لویه جګړه پیښه شوه. 200 مسلمانان د 3000 مشرکینو په مقابل کې د جګړې میدان ته ښکته شول. واضح ښکارېده چې مسلمانانو دغه جګړه وګټله. د هغو 50 غیشي ویشتونکو څخه 140 تنو هغه ځای پرېښود او میدان ته راغلل د بریا د لمانځلو او غنیمتونو د ټولولو لپاره. هلته یوازې 9 تنه پاتې شول. خالد ابن ولید د همدې شیبې انتظار کوه. خپل سپور فوز یې ځان سره راواخیست او د غره له شای پر مسلمانانو حمله وکړه. لومړی هغه 9 تنه غیشي ویشتونکي شهیدان کړل، وروسته د احد میدان ته داخل شول. هغه جګړه چې مسلمانانو تقریبا ګټلې وه، اوس ګیم بالکل چینج شو. مسلمانان د بریا پر ځای د 2 لښکرو ترمنځ ایثار شول. ورو زیات اصحاب کرام شهیدان شول. د مسلمانانو مین جنرال حضرت حمزه یو د حبشي غلام په واسطه شهید کړی شو. د همدې سخت جنگ په دوران کې یو افواه خپره شوه چې پیغمبر علیه السلام هم شهید کړی شو. د افواه ځکه خپره شوه کله چې خالد ابن ولید د غره له شا پر مسلمانانو حمله کوله، د هغه یو شمېر لښکرو د پیغمبر علیه السلام پر کیمپ حمله وکړه. هغه وخت د پیغمبر علیه السلام د حفاظت لپاره یوازې 9 تنه موجود ول. جنگ تر دې سخت شو چې د پیغمبر علیه السلام غاښونه مبارک پکې شهیدان شول. حضرت طلحه او نور اصحاب کرامو د پیغمبر علیه السلام سخته ساتنه وکړه. له هغو 9 ساتونکو څخه 2 شهیدان شول. د افواه ځکه خپره شوې وه چې کفارو مصعب ابن عمیر رضی الله عنه شهید کړه او د هغه قواره تر ډیره پیغمبر علیه السلام سره یو شان وه. مسلمانان په دې سخت وخت کې له جګړې له میدان څخه د غره په طرف پر شا شول او پیغمبر علیه السلام یې له ځان سره واخیست او د غره په طرف شاته ولاړل. په غره کې د جګړې لپاره دوباره تیار شول، خو د مکې کفارو نشو کولی چې مسلمانانو پسې وخیځي، ځکه آسونه په تیزۍ سره ختلی نه شول او که په عادي ډول دوی ختل نو د مسلمانانو لخوا په غیشو ویشتل کېدل. ابو سفیان فیصله وکړه چې همدومره کافي دي، موږ له همدې ځای څخه واپس مکې ته ځو. له تګ وړاندې ابو سفیان له حضرت عمر رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړه چې موږ پیغمبر علیه السلام شهید کړی. حضرت عمر رضی الله عنه ځواب ورکړ چې نه، هغه بالکل ښه ده او ستا خبرې اوري. په دې سره ابو سفیان ته زیاته غوسه ورغله، ځکه هغه دا جګړه د دې لپاره کړې وه چې پیغمبر علیه السلام شهید کړي او په مدینه قبضه ترلاسه کړي. خو یو هدف هم پوره نشو.
په تاریخ کې زیات تاریخ لیکونکي دغه جګړه د مسلمانانو مطلقه ماتې ګڼي، خو یو شمېر تاریخ لیکونکي مني چې مسلمانانو په دغه جګړه کې زیات نقصان وکړ، خو ولې هغه اهداف چې کفار غوښتل ترلاسه یې نه کړ. نه یې پیغمبر علیه السلام شهید کړ او نه په مدینه منوره قبضه ترلاسه کړه، یعنې کفار خپل هدف ته ونه رسېدل. نو موږ نشو ویلی چې دغه جګړه مشرکینو ګټلې. له دې جګړې څخه مسلمانانو ته زیات نقصان وشو، خو یو څه یې زده کړل، هغه دا چې هېڅکله باید د خپل رهبر خبره په ځمکه ونه غورځول شي. له دې څخه وروسته مسلمانانو د رومن او فارس په شان لوی امپراتوریو سره زیاتې جګړې وکړې او په ټولو جګړو کې تقریبا بری ترلاسه کړه، خو هېڅکله یې د خپل قومندان، لیډر او جنرال خبره ماته نه کړه.